منظور نه ده چې دا ټول پښتانه منظور شي حالا به ملکام یو دوله د خپلې وردۍ چې وغورځوي روزي د الله نه ده الله تعالی به د دې نه دوله ښه روزي ویر کړي. لږ شپې مخکې پولیس خپله نارې وهلې چې یې جو دهشتګردي اس کې پیچھے وردي هغه پنجابي او تورمخه پنجابي نه ستاسو کړي دي زموږ په دې خاور باندې مکمل زموږ قابض دی. زموږ په دې ځوانانو کې د بیداري وکړه ډېر انتهایی خوشګوار صورتحال دی. موږ ډېر مطمئن یو دغه صورتحال نه د سکیورټي کمیټې تشکیل شوه. زه تا دپاره شهادت ته تیار یم، زه تا دپاره مرګ ته تیار یم و ته ما دپاره د افسر بېعزتي ته نشي تیارېدی. دا ته د اوسیرې په دې باندې ځان مه خلاصه. هر پولیس والا موږ سره میلاو شي موږ ټینګ کړي موږ ته دا خبره کړي چې موږ باندې پاسه نه پرېشر دی موږ مجبوري دي یاره موږ د مرګ مجبوري دي موږ مړېږو تاسو په سره موږ تاسو دپاره اواز اوچت کړی دو غلامان دي د مفخر سره یلی شو بیا دونه کوم خل ویریږي هغه غلام ابن غلامان دي بیا هغه ډبل غلامان دي ولې چې د مشر موږ ته یو خوب لیدل دی بیا دا شانه مشر موږ ته نه میلویږي به دې مشر به بیا مو ارمان کوم خو وخت په تېر د درون په اړه باندې چې کوم انجینیر صاحب دغه زموږ سره په خپله موجود د هغه سره به هم لږ خبرې اترې وکړو. سلامونه ملګرو د پروني طوفان نه وروسته نن یو ځل بیا تاسو سره ویډیو شریکوم. د انټرنیټ د نشتون په وجه باندې کوشش کوم ملګرو چې د ټولې ورځې ویډیو په یو ځای جوړه کړم او هغه تاسو سره شریکه کړم. ملګري لا هم په ګراوند موجود د پنډال د جوړولو تیاریانې بیا روانې. تر څو چې پنډال تیاریږي ملګري به دلته هم ورته ناست دي. زموږ ډاکټرانو ماشاءالله میډیکل کیمپ لګولی ده. دلته موږ سره عبدالرحمن رور او نباشر رور موجود دي. د میډیکل فیسیلیټیز په والا باندې پرون طوفان هم تیر شو، موسم هم ډېر یخ شوی و. نو ملګري څنګه دي؟ په خپله پیسې په خپله نسخه موږ ته میډیسن راوړه او باران هم تېر شو. پرون موږ راغلي وو، پرون باران و، نن ناست یو سهار نه ولې نه بیماران د زکام او چکنمان سو کیسې سمه شوي دي. په دې حواله سره بیماران ډېر شته ډېر راځي که نه ډېر زیات راځي. په دې حواله سره ډېر زیات دي. موږ چې څومره ټریټمنټ دي هغه انشاءالله پوره کړي دي چې به نور هم موږ بازار نه راوړو چې هغې ته تکلیف نه وي. که د شپې 24 ګنټې کښې موږ ته بیماران راځي نو د شپې هم موږ ډیوټي کوو او د ورځې هم نو فرست ایډ په والا باندې څومره مریضان تاسو دلته نور هم مینج کولی شئ؟ موږ بس کوشش کوو د تر 11 اکتوبره پورې، ولې هغه نه بعد خو دلته د نور الخدمت والا او د انصاف دا ډاکټران چې دي نو دا کیمپونه لګوي. نو موږ دا ویلي دي چې دا کوم چې خدمت وال کسان دي دلته موجود دي. دا بله ورځ کریک ډاون پرې شوی ده، نو په منډو کې دوی زخمیان شوي دي او دلته شلینګ استعمال شوی ده، د غاړې خرابې دي. نو د هغو د خدمت والو کسانو لپاره فلحال موږ کیمپ لګولی ده. موږ کوشش کوو چې 4-5 ورځې نور دلته دا جاري وساتو. ډېره مننه. دلته ملګري راغونډ دي، میټینګ وشو، مختلف ملګرو ته مختلف ذمهوارانې حواله شولې. موږ سره دلته نجیب عرف مجبور پښتون موجود دی. پرون طوفان وشو او بله ورځ ریاستي طوفان وشو د ګولۍ او دانسوګیس په ولس ته کام ته او ریاست ته په دې اړه باندې څه پیغام ورکول غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ګلونو ځوانانو تاسو ته پته وي چې مشر وروتلی دی، د قوم په غم کې وروتلی دی. موږ خپله هم اراده لږه لیټ په حواله سازې ډېټه لږه پاتې وه او سیټ هم برابرول پکار وو، له ملګري کوم ترتیب سره وستل پکار وو. خو د مشر والا هغه ویډیو مو ولیده او هغه سره موږ کې هغه جذبه راغله. خپل کارونه هم ټول پرېږدولو چې مو اراده ست اټکې وه. نو راغلم هر نمونه حالاتونه د ملګري تېر شو دي. زه د راغلم ماشاءالله ملګري ښه چمتو دي، ښه برابر دي. بیا هم خبره څه لکه زیات شو دغه سره موږ ته نقصان ونه رسېده. دا څومره ظلم کې مغوره مو خلکو کې جذبه رسي. بل طرف نه موږ سترګې وغړو دا څه قرباني نه رسي. خبره جیل ته ایدل ټینټ سیزول یو ملګری ورکړې مړېدل. موږ قبایلو مو پښتنو په زرونو قربانیانې ورکړي دي وطن دپاره. او که یو ملګری دوه ورکې شهیدان شي جیل ته لوړ شي دا مو فخر سره یلی شو. که ته وکسې په جیل کې اندازن په هر جیل کې 200-300 کسان دي چوک پوډرو کې راغلي، چوک آیسو کې راغلي، چا جګړه کړې او که بیا دې جیل کې یو انقلابي ملګری وي، یو غیرتي ملګری وي، خو یو بیل خان دی. لکه دا مو خوشقسمتي وي که موږ جیل ته لاړو غزه کې مو فخر سره یل شو، مو قوم دپاره راغلي یو. که مو زخمي شو مو یلی شو چې مو غازي شو، او که مو قوم دپاره مړه شو نو مو کور والا د مو ملګري دا فخر سره شي دا شهیدان شو. که د نن مشر د کوم اعلان کړی د خپلو ځوانانو ته دا یم
صدا به تاسو خوش نصیبی وي دي زه ته راشو ماشاءالله ځوانان ډېر روان دي رسیب هم نورو ته هم دا میسیج دی څه په اکسیډنټ کې به مړېږي تبې نه به مړېږي په بدیانو کې به مړېږي خو که قوم دپاره ته قرباني ورکړې مرګ داسې نشته نه دا شان د سختیانو شتوري که کوم لیول سره د خلکو افغانۍ ښه خدمات دی ښه عزت دی دا د ښه چای اوبه ټي کله ملګریو ته میلویږي خورېدل د هر پښتون لزمېري که نن د مو سره یو اخري چانس دی قومي عدالت دا اولینیم دی اخیرانیم دی خو که دې کې مو انټرست وانه خسته دا مو ګاپ وګڼل دا مو سیریس وانه خسته نو دوباره دا شان د چانس بیا مو ته نشته دی ولې څه د مشر مو ته یو خوب لیدل دی بیا دا شان مشر مو ته نه میلویږي به دې مشر به بیا مو ارمان کوم خو وخت به تېر وي مختلفو ضلعو کې اوس هم ګرفتاریانې روانې دي ډېر جیلونه ملګرو نه ډک شول چې کوم اهم ملګري هغه هم ونیول نو دا پښتانه پولیس دې ته څه پیغام ورکول غواړي او دا خو غلام پولیس دی دا خو مو بار بار خبره کوم دا غلام دی پولیس بیا مونه غلام ابن غلام جوړي خو الحمدلله د کوم پښتانه روتلي دي دا غلامان هم لري دو غلامان دي د مفخر سره یلی شو بیا دونه کوم خل ویریږي غلام ابن غلامان دي بیا غو ډبل غلامان دي الحمدلله هم مرګري وسم لګي خپل مزاحمت کی کوم خپل جدوجہد وکړو دا گرفتاریان بن کیږي دا شهادت په ورکو مرګري ورکه زخمی کیږي دو ظلم جبردان نه نه هو کدنن مور وتلیو په واجب د دی وتلیو نن د مو مرګري ټینګيږي دنه مخ کې عام خلک ټینګي د عام خلکو سره وسم ظلمونه کیږي نو کده گرفتاریانو نه مو ویر وته یا د غونډګردي نه مو ویر وته بیا مو دا کوم روان مستقبل د پر یو امن عدالت دی یو قرباني دی بیا نو شو بالکل ورته چمتو یو د دې مزاحمت هم کنټرول نه زیات پولیس ورکمړيږي ټول نه زیات تکلیف پولیس ته دی خو مور دي د غلامین اخلاص شدو بیا صرف د یو خبره کی پولیس سمو باندې پاسانه زور دی مو باندې پاسانه خبره زدو پریشر چولري آیا تو اب افسر سوي کی اوب د ټرمینیټ کی یو اوب د مثال برخاست کی یو اوب د ډیوټي نه لري کی زیات نه چته بیزتی دار کی زه تو د پر شهادت ته تیار یم زه تو د پر مارک ته تیار یم او ته ما د پر د افسر بیزتی ته نشي تیاری ده ته د وسیری په دی باندې ځان مخلصه هر پولیس والا مو سره ملو شي مو ټینګ کی مو د دوه خبره کی سمو باندې پاسانه پریشر دی مو مجبوری دی یاره مو د مارک مجبوری مو مړی ګون تاسو په سره مو تاسو د پر आवाज اوچات کړل چې د پولیس لند مګا شریری دوه پاته د سنداغه د پی ټی ایم مرګری وروته لري کدو چې د ټارګټ کلینګ کې مړ شوی دی کدو د پولی ډیوټي کې مړ شوی دی نن زه یم څه هغه ډېر بختور پولیس ولوي هغه ډېر بختور اف سی ولوي سپنن ورځ باندې د ورته درخواست ورکړي چې تمو بدیل لري کې چې د خپل پښتون به زدي نه کوم لکه ځان صدا به یو ریکارډ یو خوش قسمتي وي د مو فخر سره یل شو صدیق قرباني ورکړه کڅنګ ګلمن شهید شو یا عثمان لالا یا نور مرګري شهیدان شو فخر سره یديږي نو مو فخر سره د یدوم مولا ورځ مرګري د خبره وکړه کې دي چې د غریب والا پولیس والا برخاش شو یا خبره چې دو سسپند ک غدا پر مو چاندام کوي شو غدا پر بین شل مو هر نمونه قرباني ته ته ډیر مننه ملګری یو بل شي هم درته وایم په فری ټایم کې چې ملګری د بوریت نوز یو غوي ځانو سره هغه هم راوړي ولې دلته ډیر وخت پورې موږ براته یو نو هغه نیټ وغیره هم ځان سره راوړي چې ملګری چې هغه به خل لري درته لاړ شي خپل هغه لګلو به هم وکي بیا واپس را رواني او پرون تاسو کتل ملګرو چې دا ګراوند ملګرو یو 2 په وکړل هغه کار چې ټریکټر باندې ومنګه په لکونو روپۍ لګول او تر هغه ځای پورې ومنګه د هر څه صفا کول الحمدلله ملګری په خپل دومره چمتو او بیا د قدرت الحمدلله الله تعالی ایو باران راوستو د هر څه هغه دوله موله هم کنه ولاله نو دا دوړو طرف نه فائدہ شو چې ملګرو هڅه وکړه نو الله تعالی هم خپل رحم باران وره سه هم کدا ټنټونه پندال لا غشول خو الحمدلله ملګری چمتو دي دلته او دا هر څه نظام واپس نن به تاسو له ګرستو ګوري چې دا هر څه برابرۍ لچمن واخله ملګرو تر سواته پورې ملګری د خدمت لپاره دلته رسیدلی دي کوشش وکوم چې د هر ضلع ملګری هم تاسو سره وغږوم ملګرو د وزیرستان د بویا محمد خیل دی علاقې ملګری دي او هغه علاقې کې ډېر سمادنیات دي بے انتها زیات معدنیات دي ملګرو چې صرف هغه معدنیات هم مونږ پښتنو ته حواله شي د ټولو پښتنو هغه ستونزې په حل کېدلی شي نو ملګري نه به تپوس وکړو ستاسو په ایریا کې کوم معدنیات دي تقریبا که څه اندازه درته وي همیش په علاقه کې معدنیات خو ټول خلک ته پته ده ځکه چې میډیا دور ده خو همیش چې کیم دا کاپر ده هي سره چې کاپر سره نه را چې کیم معدنیات دي ها او ټول میډیا باندې شو شوی دي چې سونایا دو چې کیم سره زر دي نه را داسې ډېر غادي او کرومایټ شته کرومایټ یا دا آرام کې موږ خپل چې څومره مدخل دي په صورت انټری باندې نو بیا د شپې چې کوم طوفان شو هغه وروسته ملګرو بیا خپل هڅه وکړه یو ټنټ ولګي دا په نورو باندې ملګرو ورکړه شروع کړی ده
دا بل ټینټ تیارانې تقریبا پوره شوې. ملګرو یو بل وړوکی ټیم دلته موجود ده، واړه ماشومان دي. پرون مې ولیدل ډېر زیات خدمت یې کوو، تپوس په ترې وکړو. ځوانانو څنګه یې؟ د کوم علاقې یې؟ څنګه راغلی دلته؟ ماشاءالله پرون خو تاسو ډېر زیات خدمت وکړ، زنده باد، ډېره مننه. ملګرو دلته موږ سره یو مریض مې درته اوس وښوده. دا مریض له څو کلو نه د ګردې بیماري لري، خو بیا هم دلته په دې پنډال کې د جرګې په دې ځای کې موږ سره موجود ده. نو افرین دي دته هم چې علاج روان و، خدای بیا هم دلته ځان رسولی. نو الحمدلله دلته هم زموږ د ډاکټرانو چې کوم ټیم ده دغه پراپر علاج ورته کوي. د غرمې 11 بجې دي. پرون تاسو به خبر وای دلته باران هم ډېر کافي باران راغی، طوفان په شکل کې بیا بیرته ټینټونه وغورځول. نو موږ لګیا یو ملګري رسېدلي دي هرې ضلع نه، انتظاماتو باندې اوس ټینټونه هم ولګېدل، نور هم را روان دي. د هرې ضلع تقریبا ټوټل ملګري هم را رسېدلي دي. په انتظاماتو کې اوس فلحال ټینټونه لګوو، بیرته د سکیورټي پلان هم تیار دی، سکیورټي کمیټې تشکیل شوله، پیاوړي ملګري دي او ډېر کار وباسي. ډاکټرانو ټیم را رسېدلی دی، هغه ما ناست دی، څه مسله وي څه خبره وي. بل د انتظاماتو په حواله ځینې ملګري لګیا دي، هغه د خپل ځانه هغه راوړي اوبه راوړي، د اوبه لپاره چې کوم پلانینګ ده. بل په ګراوند کې کار هغې باندې لګیا دي خلکو، د تیږې د نور سامان ګاډۍ هم را روانې دي، بیلچې هم را روانې دي، په هغې باندې به اوس کار شروع کېږي. هغه دپاره پاوشا 1500 کسان ملګري وتلي دي د کار دپاره، هغه هم اوس به شروع شي. او نور دا ده چې موږ یو سیستم لرو چې څوک ول مانه راځي، هم زموږ سره د ملګرتي دپاره همکارۍ دپاره هغې دپاره به جلا ځان ته یو ټینټ لګوو، چې کوم زموږ د پی ټي ایم مشرتابه ده هغه به ناسته یې سره به دوی خبرې اترې کوي. د میډیا ول بهر نه څوک رسېږي راځي، هغه خبره به خپل زموږ همکاران وي، هغه به خبرې مو ورسره کوي، هغه به لګوي او نور هم انتظامات لګیا دي. ملګرو د یو بل پنډال تیاري هم په اخري مراحل کې د هغه به هم اوس لګېږي. ماشاءالله ملګرو یو بل پنډال هم تیار شو مخامخ. ماشاءالله ورځ تر بله ملګرو رش ډېر زیاتېږي، ولس ډېر زیات را روان ده. د غرمې 1 بجه شوه، د ملګرو اوس څه پلانینګ روان ده، د هغې په اړه باندې موږ سره دلته حسین نور موجود ده، د سره به خبرې اترې وکړو. حسین نور ملګري دا خوا ته راغونډ کړل، څه حالات دي، څه ترتیبات دي، څه کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ان شاء الله تر اوسه پورې چې کوم کریک ډاون وشو یا د باران نه متاثر اوس چې دلته د مرکزی کور کمیټې ممبران یا نور زموږ ملګري دي هغه سره کینو د دغه کمی عدالت لپاره چې کوم انتظامات دي چې هغه انتظامات نور هم خپل شي دغه نور زبردست جوړولو لپاره موږ دغه میټینګ پکېږي. په هغه میټینګ کې په ډېر داسې فیصله کېږي چې څومره انتظامات دي، انتظاماتو له ختمي شکل ورکړل شي. نو سره دغه میټینګ باید دغه سلسله کې کوو. ډېره مننه. ملګرو دا چې کوم پنډال تاسو یې نه دا پنډال د انتظامیه د میټینګ زو لپاره ده. دلته مخکې هم زموږ پنډال زو تاسو سٹارټ ویډیوز کې کتلی، خو هغه د پولیسو بدبختانه دلته موږ سره چې کوم ظلم وکړ په هغه ظلم کې دوی وسوځول. ماشاءالله دلته په ډېر غټ تعداد کې مشران ملکان صاحبان دلته را رسېدلي دي، خپل د دې ځای کې خپل اهل ځالې چې څه هم خدمتونه یې په دوی باندې هغه ته هر څه تیار دي. مشرانو ته راغلي دي چې څه خدمتونه یې موږ ته راکړي، نو دوی ته خپل هغه ذمهواریان یې وسپارل شوې. د غرمې تقریبا 2 بجې شوې. د ملګرو لپاره د خوراک بندوبست روان ده.
ملګرو د روټۍ د نړۍ بندوبست وشو تقریبا ملګري لګیا د نړۍ خوري او اوس بدلته بیا د تمې منځ کېږي او هغه نه بعد چې لږ د عملر سره تغیر شي ان شاء الله یو ځل به بیا هغه کومې ایریا چې مخته کمې وي د صفایي کار چې کوم باندې کولو هغه دپاره هم بندوبست شوی ملګري به ټول یو حشر بیا کوي او د هر څه باندې به یو ځل بیا ورځي د مکمل ګراوند به انشاءالله جوړوي د مخامخ پنډال کې ملګرو زموږ د مشرانو میټینګ روان ده او هغه ګاډی چې کوم تاسو نه روان څه ده په دې کې زمونږ سیالې پښتنې میندې خوندې راغلي دي هغوی هم په دې کې خپل شرکت بشپړ وکړ ملګرو د غرمې 3 بجې شوې دلته موږ سره نور ملګري هم را رسېدلي موجود دي دا د مکین ملګري دلته را رسېدلي دي سلامونه ملګرو مکین کې حالات نن سبا لږ ویل کېږي چې ډېر زیات ګډوډ دي نو څه حالاتو د مکین مکین خدا حالاتو چې کوم موجود د مکین کې انسټیټیوټ یا مثال کې د ډي اس پی و نو هغه چې کوم د مکین د غورزنګ سوره ملګری وی هغه ډېر زیات تانګ کړل او د ډېر تشدد سره مخامخ کړو چې کوم میشر وتري د مختلف لیاره بند روغللی لیاره مثال چې کوم مین روډینا وی د باند وی کنه او چاپې ډېر زیات لاګیدل نو میشه د بند روغللی بانو طرف ته سین تنګه باندې اوس میشه چې راغلی خبر پندال باندې ان شاء الله میشه حاضری وکړه نو د میشه شملې ډېر مضبوطه ان شاء الله امید لره نو د میشه د چاپینا د چانه خوف توي کی ونو مثال مې د سچګونه نه دا خوف توي کی دا د کوم د وطن غټل دي چې چیرته د کوم د وطن غټل خبره کیږي مې راغلی زیات زون راسوي ډېر مننه ماشاءالله ملګرو که څه هم ریاست خپل کوشش وکړه دا ټریکټر والے بند کړي او بیا هم دا سره ورسېدل دوی به هم خپل هڅه کوي او سره زموږ ځوانانو چې کوم فورن د صفایي لپاره بندوبستونه کړي هغه هم لګیاو هغه به هم خپل کار کوي دلته موږ سره خپل مشران ناست دي دوی نه به پوښتنه وکړو تاسو دلته د ځوانانو چې کوم نظم ضبط یا بندوبست هغوی نه څومره مطمئن یئ او ورسره د کام مشرانو ته څه پیغام ورکول غواړئ زه موږ خو لکه ټول پښتانه یو تقریبا زموږ سیاسي جدوجهد چې کوم دی په دې وطن کې 50 کلونه موږ روان یو خپل په تور دا په دې ځل اوس هم دا خبره کوي چې په دې ځل موږ په دې ځوانانو کې یو بیداری وکړه او دا زموږ د لپاره بلکې زموږ د خاورې لپاره زموږ د بچو د لپاره زموږ د بچو د مستقبل لپاره یو ډېر انتهایی خوشګوار صورتحال دی موږ ډېر مطمئن یو دغه صورتحال نه خصوصا د ځوانانو نه چې ځوانانو کې چې کوم شعور راغلی دی کومه اګړي راغلی دا کوم سوچ کوم فکر د ځوانانو ته شوی دی زما یقین دی چې زموږ د سبا ورځ چې زموږ د ځوانانو سبانه ورځ دا به انتهایی روښانه وي موږ دعا ده چې الله د څوکي د سره سره د مشرانو ته په تور یو مشر د مشرانو ته دا پیغام ورکوم چې د خپل ځوانانو په سر باندې لاس کړي د دې حوصله افزایي وکړي د سره څنګه په څنګه روان شي که دوی سره څنګه په څنګه نشي دي په سیده روان وي خو چې زموږ د ځوانان د سره یو حوصله دي د سره یو ولولې یو تسوي او یو او دعا لرو چې الله دې موږ په دغه نیک مقصد کې موږ ازادي غواړو د جبر نه د ظلم نه د احتسال نه موږ غواړو چې زموږ د وطن وسایل چې کوم دي هغه زموږ د پښتنو لاسو ته راشي زموږ ډېره ریچ صوبه ده که دغه وسایل زموږ لاسو ته راغلي زما یقین دی چې زموږ بچي به در په در خاورې په سر کله یو ملک او کله بل ملک ته هلته به نه وي دا بیا نه به خدای شي چې کوم زموږ ماشومان په بار ملک کې زموږ بچي دي که نه هغه هم چې دلته کې زموږ صورتحال د خیره ښه جوړ شو انشاءالله که نه زموږ دا مقصد کامیاب شو موږ دا غواړو زموږ د بچي په خپل صوبه کې موږ په خپل پښتونخوا کې مزدوري وکړو وکړي که نه ولې موږ زموږ بچي چې کوم دی په بار ملکونو له ځي او هلته کې مزدوري نه کوي ولې پیسې دپاره کوي خو دلته کې سشته نه که نه او که دلته سشته هم هر خلکو قابض کړي دي هغه پنجابي او تورمخې پنجابي نرس قابض کړي دي زموږ په دې خاوره باندې مکمل زموږ قابض دي هغوی زما په وسایلو باندې زما په زمرود باندې زما په سونه باندې زما په اوبو باندې زما په ګیس باندې زما په باندې موږ قابض دي موږ غواړو چې هغه د مزدور پښتون شکل وي هغه زموږ ټول زموږ کوم بشران نه دي په دې هغه روان دي کنه موږ ټول امید لرو ان شاء الله تعالی سبانه به خیر زموږ سباونه زموږ روحان ان شاء الله ملګرو اپن ورځ مو ډز انجوای کړی وي راځي نن به د پښتنو د کلچر مطابق اتن هم لږ انجوای کو
دلته د مشرانو میټینګ روان ده ملګرو، ډېر وخت روان ده د انتظاماتو اړه باندې، او ټریکټر خپل کار پیل کړی دغه ځای کې کتلی شي ملګرو، صاف صفایي روانه ده. هغه ځای کې لږ ملګري انجوایمنټ کوي، د ډول وله راغلی ده، او دا پنډال اوس هم لا سر تر سره د هغه رقم ډک ده، مشران ناست دي دلته، ځوانان اوس هم ناست دي. د ګرون په حاله باندې چې کوم انجینیر صاحب د هغه زموږ سره خپله موجود ده، هغه سره به هم لږ خبرې اترې وکړو. سلامونه په خیر انجینیر صاحب، څنګه یې تاسو؟ ښه یې؟ وعلیکم السلام. د ګرون په اړه باندې کوم لږ پوهې کې چې څه نظام د څنګه به ترتیب تاسو جوړوئ دلته، کوم ځای باندې به کوم ځای کې خیمې لګي، کوم ځای کې به حال او د پارکینګ دپاره به کوم ځای؟ تاسو که دا سایډ راواخلئ چې زما دا لاس ته وګورئ چې زموږ څخه په دې اړخ باندې دا ځای صفا کېږي، دا ټکټرې هم لګیا دي، صحیح ده جي؟ په دې اړخ به زموږ سره تقریبا تر 30 پورې خیمې لګي، او په هره خیمه کې به 300 نه تر 350 پورې 350 پورې کسان اکوموډیټ کېږي، راځي، صحیح ده جي؟ بیا د دې په منځ کې یو فاصله مونږ ورکړې ده، اوپن سرکولیشن، مطلب چې خلک د خیمې نه راوځي بیا مین پینډال ته راځي، صحیح ده جي؟ یو 200 فوټ بیا دلته زموږ مین پینډال دی، دغه کسان چې کوم ولاړ دي تاسو ته دا جمع ښکاري، دا مین پینډال دی زموږ دا تقریبا 450 فوټ او 1000 فوټ ایریا دغه ده. په دې کې به زموږ سره 33000 کسان د ټایم دا یو پروګرام لکه دا اټینډ کولی شي، چې کومه جرګه ده، صحیح ده جي؟ بیا زموږ سره د دې په ښي اړخ باندې 30 خیمې بالته لګېږي، صحیح ده جي؟ په هره خیمه کې به زموږ سره لکه 350 کسان وي. بیا زموږ د دې مطلب چې هغه کوم سایډ دی ریډي مطلب ټاون سایډ ته، نو 20 خیمې به زموږ سره په هغه اړخ باندې راځي، صحیح ده جي؟ بیا زموږ چې کوم مین سټیج دی، سټیج هغه دلته کې لګېږي، مین سټیج، صحیح ده جي؟ مین سټیج باندې به زموږ یو مین سکرین وي، صحیح ده ښه، بیا به زموږ سره سب سکرینز وي په هر 100 فیټ کې، نو یو ښه طریقه کار باندې هرڅه جوړ شوي، ښه انشاءالله ډېر. او د پارکینګ نظام یا پارکینګ ته راځو، بیا زموږ سره چې کوم د دوی ته د هغه ټایلټس بندوبست یا باتروم لیټرین وغیره چې کوم دي، نو دا تر 100 پورې تعداد ورته موږ ساتلی دی، صحیح ده. بیا چې کوم پارکینګ دی نو دا زموږ سره په هغه اینډ باندې دی، هلته کې دی، صحیح ده. او داسې دې ځای پورې بالکل جي، دا تاسو ته مختاري ده دا لاین، دا به دلته کې پارکینګ چاته به هېڅ مسله نه وي. بیا موږ په فرنټ باندې هم روډ دا د سیفټي دپاره، او چې زموږ سره رش جوړ نه شي، یو 400 فوټ ځای دلته موږ پرېښی دی، لکه دا موږ وایو چې لکه داسې رش جوړ نه شي چې څه مسله ترې وشي، یعنې چې هر څه په اسانه طریقه او په صحیح طریقه باندې وشي. ډېره مننه. ملګرو د صوبه سند حیاتي کوارډینیټر الله ترین صاحب هم راورسېدو. ماشاءالله ملګرو وار په وار ولس تعداد زیاتېږي، په ډېر غټ تعداد باندې نور ملګري هم راورسېدل، دا ټول خلک اوس پنډال ته روان دي. ملګرو میټینګونه روان دي ځای په ځای د مختلفو انتظاماتو پوره کول لپاره، او دلته نور هم ډېر زیات ولس را روان ده، راورسېد. هغه ځای کې هم یو میټینګ ده، پورې ځای کې هم میټینګونه روان دي، او ماشاءالله ملګري ډېر ښه چمتو، منځ کې به تاسو وینئ ډېر زیات مېلمانه را رسېدلي، نور هم را روان دي. په سند کې د پولیسو لخوا چې کوم کریک ډاون وشو په هغه اړه باندې، او دلته تاسو څنګه راورسېدې، په لاره کې څونه تکلیفات درته مخامخ شو که نه، هغه په اړه باندې او ولس ته او پولیس ته څه پیغام؟ ډېره مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د ګیلمن شهید پر جنازه باندې ګران رهبر منظور خان چې کوم اعلان وکړي چې وخت راغلی دی چې پښتانه سره جرګه شي، نو
نو د 3 میاشتو ټیم یې ورکړي د یعنې غالبا دغه 11 12 14 اکتوبر د جرګې اعلان وکړي او بیا دا د خوشبختۍ خبره ده چې د خیبر مځکه یې وټاکله. نو د دې دپاره په مختلفو علاقو چیرې پښتانه آباد دي هلته کمپین شروع شو د جرګې په حواله دعوتونه. نو په دغه سلسله کې موږ په سند کراچي کې هم دعوتونه شروع کړو. په اول وار موږ منظور مشر راغوښتی کله چې د ریاست د ادارو د خوا ډېر سخت پریشر راغلی چې په یو صورت به منظور خان کراچي ته نه راځي. نو بیا موږ ته ویل چې دا کار تاسو خپله وکړئ دا دعوتونه. نو موږ چې کوم دعوتونه شروع کو اول پروګرام موږ په کشنی وزیرستان یعنی چې جونجار بورډ دی ورته وایي په دې کې موږ شروع کړي. نو هغه دعوتي پروګرام نو هغه په یو جلسه عام بدل شو. نو کوم چې موږ دویم پروګرام په منګوپیر سلطان آباد کې اعلان کړي هلته پروګرام وسو. د پروګرام خپل ټایمینګ معلومو موږ باقاعده د سرکار ته د اطلاعي رپورټ ورکړی وو خو هغه موږ خپل پروګرام د سرکار په خوله 2 غنټې وختي ختم کړي. موږ به د ماښام لمانځه بعد شروع کوو موږ د ماښام لمانځه نه مخکې ختم کړي. د هغه بعد څنګه پروګرام ختم سو بیا پولیس ډایرکټ پر ولس باندې سټریټ فایرینګ پر ملګرو باندې زموږ د کراچي پر صوبایي قیادت باندې او په درزنو خلکو یې ګرفتاره کړو. دا ټیم هم تقریبا غالبا 8 ملګري زموږ د په هغه واقع کې یو ملګری د هغه مخکې په جیل کې دی او سخت تشدد یې ورباندې کړی. نور د 11 اکتوبر په حواله به دغه ووایو چې موږ پښتانه یو خبره کوو همیش د هر فکر د هر سوچ پښتانه چې سره کښېني یوه خبره کوي چې زموږ غم دا دی پر موږ ځکه بد حال دی چې موږ اتفاق نه سره کوو. نو موږ دا یوه خبره ډېر بار هر ځای کړې ده چې زموږ په وطن کې چې حالات خراب سوي دي ټارګېټ کیلینګ دي بم دماکي دي دا خو به موږ پر ریاست وتپو چې دا ریاست کړی دي یا ادارې دا د اتفاق موږ چا ګرځولي وو. موږ پښتانه د 400 خلک د دې خیبر نه چا ګرځولي دي د خیبر پښتانه د اورګزۍ نه چا ګرځولي دي د اورګزۍ پښتانه د باجوړ نه چا ګرځولي دي. ځینې کارونه په موږ کام کې هم پکښې دي. نو دا خبره به هر چا کوله چې پښتانه نه کښېني اتفاق نه کوي. نو د ګران منظور خان په برکت او زه خو به اوله خبره دا وکم چې د ګیلمن شهید د پاکې وینې په برکت دغه کار وسو چې په 80 کاله کې پښتانه په دومره غټ تعداد په دومره غټه کچا باندې یو ځای نه وسوي. دا منظور خان اعلان وکړي دا د پر 11 اکتوبر په دا خیبر پر خاوره به ټول پښتانه یو ځای کېږي. نو د دې ویډیو په توسط موږ به ټول کام باندې غږ کوو که د هر فکر دي که د هر سوچ خلک دي هغو ته موږ وایو چې راسئ سره جرګه سو. موږ دا نه وایو چې دا د پی ټي ایم جرګه ده یا پی ټي ایم دي دا د پی ټي ایم خبره ومني. په کار دی چې هر سړی راسي خپل فکر دلته ښکاره کړي خپله خبره کښېږدي. موږ ته دې دا ووایي چې پی ټي ایم کې غلطي ده خو خبره دا د حاضري لازمي د هر پښتون او انشاءالله زموږ ایمان دی چې پښتانه به ټول حاضریږي او دلته به یو داسې پرېکړه کېږي چې را روان وخت به زموږ کام ښه په جګه غاړه او په جګو سترګو باندې ژوند کوي. په سند کې پولیس هم ناروا وکړله خو سندیان دي دلته د پیښور پولیسو د کوم زموږ پښتانه ورونه دي او د هغوی لپاره همیشه د پی ټي ایم د ځوانانو اواز هم اوچت کړی ده هغوی ته څه پیغام ورکول غواړي آیا دوی ته دا ظلم په کار و چې دوی وکړه؟ په ډېره بخښنه یوه خبره وکړو دا په خیبر پښتونخوا کې چې کم پولیس پښتانه پولیس زموږ پر ملګرو پر پښتنو باندې یو سرې خولۍ والا ویني پر هغو باندې ټارګېټ کیلینګ کوي یا کریک ډون بخښه کوه کریک ډون کوي. نو موږ دا یوه خبر کوو چې موږ ډېر په افسوس وایو چې لږ شپې مخکې چې د هغه پولیس والا به ټارګېټ سو شهیدان به سو سر ته به د هغه د سرې خولۍ ځوانان ولاړو دوی به د هغو د وینې حساب غوښتی او لږ شپې مخکې پولیس خپله نارې وهلې چې یې جو دهشتګردي اس کې پیچھے وردي. نو موږ نن دا وایو چې پولیس په کار دی یو وخت کې که ستاسو یاد د مریم نواز سره داسې غلط حرکت وسو په سند کې د سند آی جي بیا چا دمکۍ ورکړې یعنی د ټول سند پولیسو استعفاوې ورکړې د اتحاد مظاهره یې وکړه. نو موږ د پښتونخوا پولیسو ته وایو چې تاسو مهرباني وکړئ په چند زر روپۍ یو څو زر روپۍ تنخوا باندې د خپل ضمیر د دې د خپل هغه څه ورته وایي د خپل خاورې د خپلې ژبې په کار دی چې سودا نه وسي. دغه کام دغه جرګه ستاسو دپاره ده ستاسو په دې خاوره کې امن غواړي په دې خاوره کې چې امن راسي سار به ستا سر په حفاظت وي. نو هغو ته به موږ صرف ګیله وکړو نور خو هېڅ نسو ولی چې ستاسو خپل کام دی خپله خاوره مې ده او دغه ځوانان چې جمع سوي
د دې خاورې د اتحاد او د اتفاق دپاره خبره کوي نو په کار دی چې د دوی سره هغه رویه نه اوسي کوم چې دوی روانه ډېره مننه. مازدیګر 5 بجې شو تقریبا بیا ملګرو ته ماشاءالله د چای او د سموسو او د بسکټو پروګرام شوی دا ټول راغلو میلمنو ته ان شاء الله هر څه ورسیږي. ماشاءالله ملګرو چې څومره هم دلته هغه چین اوس کله سول د صفای بندوبست هم ملګری په خپل کوي لګیای هر څه اټ د ټایم صفا کیږي هم. خمر جانې د پښتون قومي عدالت په اړه او د چې کوم ولس د وخت په کورونو کې د هغوی دپاره او سره د پښتنو د پولیسو دپاره څه پیغام راکړه؟ بس پولیس له به دا پیغام ورکړم چې پولیس ډېر زیات بد کوي، ډېره ناجایزه کوي. پښتانه ورونه دي، پښتانه بچي دي، دوله ننګ پکار ده، دوله د خپلې وردۍ چې وغورځوي روزي د الله نه ده. الله تعالی به د دې نه دوله ښه روزي ویر کړي، ښې ډیپټې به ویر کړي. داسې نه ده چې دا په دې کې د دو رزق ده د پښتون بېزتي کېږي، د پښتون کمی کېږي و دو چې دا دومره هغه خپلې ډیپټو له ویلوړ دي. دا خو څه خبره نه ده، دا رزق خو د الله نه ده. او په پښتنو خویندو میندو دپاره او ځوانانو دپاره دا پکار ده چې څرنګه د سړي ځوانان ویلوړ دي چې داسې ورسره د ښځې راوځي، ښځې ورسره ودرېږي. که د چا مولي ته هغه کېږي، د زمینداد کېږي، چا به د ځوانانو به خدای مه که خو د ځوانانو به دغه وي چې دلته راټول دي. نو خویندې میندې دا د دو دپاره ډېر قربانۍ چې وکړو ډېر به ښه وي. دو دا پکار دي چې قربانۍ وکړي چې موږ د ملک آزاد شي، د موږ د ملک کامیاب شي. ډېرې تیارې تېرې شوې، انشاءالله چې الله به رڼا راولي، الله به سپین سبا راولي. ډېرې غمجنې مو تېرې کړې، ډېر څه تېر شولو، موږ په ویر نه دي هغه. ډېره مننه. چې د چا د وسه کېږي چې د منظور سره ټول امداد وکړي. منظور یو منظور نه ده چې دا ټول پښتانه منظور شي، الله به ملک کامیاب شي. ډېره مننه. د ماښام د منځ وخت هم ده، خو هغه مخامخ چې کوم ګاډي تاسو وینئ د زرګونو په تعداد کې یوه قافله را روانه ده او دلته په زرګونو تعداد کې زمونږ ځوانان الریډي په ټینټ کې موجود دي. دوی سره به دلته شرکت کوي. ماشاءالله ملګرو په زرګونو تعداد کې موږ سره سټوډنټس دلته اوس په دې کې شرکت کوي. که تاسو کتلی شئ ملګرو ماښام هم ده، خو په زرګونو تعداد کې دلته زمونږ ځوانان موجود دي په ګراوند کې او هغه سټوډنټس که تاسو وینئ هغه هم را روان دي، لږ ساعت کې به راورسېږي. چې په پیدل د یونیورسټي کمپس نه د خیبر خوره ته دومره ورسوي انټري یې وکړه. هغه خلک ته نن دا ثابته شوه چې د پښتون کوم زلمي دا ځوانان ملي غونډې ځوانان زلمي د خیبر ته په پیدل درمي، د په پیدل درمي. ورخان یوه خبره درته کوم، زموږ مشر منظور احمد پشتي زموږ باندې ډېرې نارې بند کړې دي، ډېرې کیسې یې بند کړې دي. دا خبر یې کړې ده چې مونږ نه ایجنډا شته نه ایجنډا شته چې پښتین کوم څنګه ته خوښه کو منظور د یغ لشکر پس سر ته سر ته پسې روان وي. منظور احمد پښتین دا خواهش لره چې هره یونیورسټي ته لوړ شه، هر کمپس ته لوړ شه، هره دروازه ته زه وداره. خو تو زه استعماري ادارې وینې، هغه خلک وینې چې میز بچون هانه نسبجلینه که دي، قسم قسم پروپاگنډه کی. همیش د حکمت نه چار وخسته، میز تو حکمت نه چاره وخلی. لکه څرنګه چې توس نن دا همت وکړه په دا کیکر کې هر راون یې، په روډي نه هر راون یې. نن توسه جی ایچ کیو ته ثابته کړه، توسه پارلیمنټ ته ثابته کړه، توسه سپریم کورټ ته ثابته کړه چې زه غلام نه یم، زه ازادي غواړم. ماشاءالله ملګرو په زرګونو تعداد کې سټوډنټس تاسو وینئ دا هم په دې قومي عدالت کې په جرګه کې شرکت دپاره دا دي راورسېدل.
دا مخامخ ټول ملګري ورته په استقبال کې ولاړ دي